یعنې تا ته ستا په نظر باندې په افغانستان کې پښتانه د پښتو ژبې د سپینش حیثیت لري؟ In America, yes. نه زه پوښتنه د افغانستان درنه کوم. تا نه به زه یو پوښتنه وکړم. په دغه 300 کاله کې څنګه د دغه نورو ژبو ویونکو د په افغانستان کې یوه ورځ حکومت نه ده کړې؟ دا څنګه دلته غوڅ اکثریت یې دا دومره د ژبې ویونکي ډېر دي چې تر اوسه پورې تا په ټول تاریخ کې یو ریښتونی ولسمشر یو حاکم ونه لید؟ مهرباني یعنې د سیاست فرمایش رژیمونه داشتیم در افغانستان. مهرباني وکړه د 5 دانو نومونه یې واخله. رژیم را د 300 سال که په زبان فارسی گپ بزنم؟ د 5 ولسمشرانو نومونه دې واخله چې په فارسي ژبې ویونکي. مهرباني استاد رباني، امیر عبدالله کلکانی، دو تا شد. چرا اکثریت رئیس جمهورها پس په زبان فارسی گپ میزدن؟ دا خو د منګه لوی ده. دا خو منګه دا کمال لرو که نه. منګه پښتنو کې دا لوی ده چې هم پښتو ژبه باندې خبرې کوو، هم په دري باندې کوو، او بیا ازبکي باندې هم زده کوو. هزارګي م درته وایي. دا خو د منګ کمال ده. دا زموږ لوی ده. ځکه خو ولسمشران منګه یو. ځکه خو د دغې خاورې لیډرشپ زموږ په لاس کې ده. منګ دپاره ژبه بیخي مطرح نه ده، خو ستونزه په تاسو کې ده. ډېر ویونکي هم تاسو یې، خو ولسمشران نه لرئ. 2 دانې د ټولې ویلې په دې 300 کاله تاریخ کې 2 دانې ولسمشران. هغه هم څنګه ولسمشران؟ هغه نه خپله پوهېږي. حبیب الله کلکاني تاریخ درته اوس معلوم ده.